کچېرې غواړئ نورې ډرامې هم وګورئ نو اجمل شهاب یوټیوب چینل او همدارنګه افغان ټي وي شوز یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. ډېره مننه. ورځ په ورځ موږ ته ستونزې ډېرې وي. هغه رامنه کینې هم دي ته لاسې ته هرومرو یوه ستونزه جوړوي. زه نشم کولی خپل زوی له لاسه ورکړم. هغه د خان صاحب زوی دی؟ تاسې رښتیا وایئ. موږ د اما په نوم دومره سختګانې خاصې نه دي ګاللې. خدایا ما ته ارزو هیڅ مهمه نه ده. د خپل زوی لپاره هر کار کولی شم. قرارګاه ته زنګ ووهه. ځان پوه که چې کره مې زندان دې کړی او که هغه لیونی اوس هم آزاد ګرځي داسې نه چې موږ ته کومه ستونزه جوړه کړي. بلې د جګړن کرام په اړه مو یو خبر درکړی و. هغه کس نیول شوی دی او که نه؟ دا پوښتنه مې کوله. هغه خبر بې بنسټه و. د پیښې په ځای کې هیڅوک هم نه ول. جګړن کرام مو پیدا کړ؟ امر وکړئ قومندان صاحب. ابراهیمه زما غږ اورې؟ ځواب راکړه. دلته نشته قومندان صاحب. په خواشینۍ سره مو پیدا نشو کړی. جګړن صاحب تاسې ماته همدا راز زده کړي دي. دا چې امر ډېر سپېڅلی وي خو اوس مې مخې ته ته ولاړ یې. ته زما پخوانی ملګری یې. ته زمری یې. جګړن صاحب دا واخله. ستا د وسلې پیدا کولو امر مې اخیستی و او پیدا مې کړه. نه پښیمانه کېږي. ژوندی اوسې. جګړن نه دی نیول شوی. یعنې څه چې نه دی نیول شوی؟ پیدا کړی نه دی. لکه چې داس کارانه نه مخکې تښتېدلی. مخکې له دې چې کرم راشي باید نجونې وباسو. هله راځه. کرم ماڼۍ ته نږدې پرې نږدی. که وړاندې راغی ویې وهئ. اوس د قانون له منګولو نه تښتي. مجرم دی. ته هم دننه پاسې پام کوه چې بیا چېرته ونه تښتي. په سترګو خان صاحب. هله ځان تکړه که. ته لاړه شه زه ځواب ورکوم. بلې 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 زه یې ځواب ووم. بلې د بشیر ماڼۍ ده. زه یاسمین یم. زه جګړن کرام یم. باید له اسې سره خبرې وکړم. هغه هلته شته؟ خیرت دی جزمي. میرمنې خان صاحب امر کړی یو کس باید ماڼۍ کې دننه اوسي. داسې لپاره که نه؟ داسې ساتنه لپاره. سمه ده لاړ شه.
سمه ده. آسیې د کرم په نوم یو کس زنګ وهلی. کرم؟ هو وی ویل زه جګړن کرم یم. وی ویل باید تا سره خبرې وکړي ځینې پوښتنې لري. څوک پوهېږي چې ما ته کرم زنګ وهلی؟ نه د لپاره چې ته خبرې وکړې بند مې نه که. خان صاحب چېرته دی؟ نشته هغوی لاړل. سمه ده. بله. آسیه زما خبره واوره. ته ښه یې که نه؟ هو. ډېر ښه. له هغه ځایه د وتلو چانس لرې؟ نه. واوره، عسکران ما د وژنې په تور لټوي. د وژنې تور را باندې لګېدلی. ستا شاهدۍ ته اړتیا لرم. قرارګاه ته راتللی شې ها؟ نه له ماڼۍ نه نشم وتلی. امکان نه لري. ښه سمه ده. اوس چې بشیر خپل ټول سپیان د ماڼۍ مخې ته درولي دي، زه به د یوه هډوکي په اچولو هغوی ټول خوارک. سمه ده. آسې زه دې له هغه ځای نه بیایم، خو لومړی باید هغه بېوزله نجونې وژغورم. په لوړ ګمان هغه نجونې له بشیر سره دي. هغه غواړي د نجونې په موقتي نکاح ورکړي. ته کوم معلومات لرې ها؟ هغه نجونې چېرته ساتي؟ او وبخې، دا ګلدان باید دننه وي. څه مسلې مېرمنې امر کړی، مرسته کولی شي. کرونده کېدای شي کروندې کې وي. یا هم کېدای شي هغوی ډیپو کې وي. زه مې ترور سره تللی وم. کرمه خیر دی هغې نجونې پیدا که. یاسمین چا سره دومره خبرې کوي؟ چا زنګ وهلی؟ آسیه، بله آسیه. ډېر شکر چې په هوښ راغلی. ته څوک یې؟ زه چېرته یم ها؟ ما ته پیدا کړی یې، له غره نه رالوېدلی وې. ته ما نه پېژنې. نوم مې اکرم دی.
ته هیڅ خپل خپلوان نه لرې چې هغوی ته زنګ وهم چې راشي او تا بوځي خوشحاله به شي چې ته ژوندی یې مرسته وکړه مرسته وکړه خورې اوس ښایې هر اخوا د کنټرول لاندې ونیسئ کیدای شي کرم دلته راشي پام کوئ سمه ده خان صاحب ټول ځایونه د کنټرول لاندې ونیسئ پوه شوئ غږ مو بند کړئ بس کړئ غلی شئ همدې دوی د باندې راوباسه غلی شو مه ډارېږه ګوره مه ډارېږه زه عسکري یم مه ډارېږه خیر دی ما سره مرسته وکړه هغوی غوښتل چې ما خرڅه کړي مرسته وکړئ سمه ده آرامه اوسه دننه څو کسان دي 15 نورې نجونې مې شته زه وتښتېدم ما هلته وړلی شي نه کېږي زه نور هلته قدم هم نږدم نه ځم که ما هلته به ونه ځې نو ستا د ټولو ملګرو ژوند به تباه شي ژمنه وکړه چې موږ ټول به ژغورې ژمنه کوم تاسې ته زیان نه رسېږي مه ډارېږه سمه ده زه خو له همدې لارې را وتښتېدم عسکره بېرته به هم په همدې لاړ شو ځه چې ځو زر کوه آفرین راجا ښه کار دې وکړه کرم دې زما خاورې ته له راتګ نه پښېمانه که دلته ځای ویسئ اسیې جګړن کرم څوک دی موږ سره واده کاوه خو هغه یما نومي سړي زما ژوند تباه کړ
کرم هم لاړه ولاړ دوسره یې واده وکړه زه هم داسې یوازې پاتې شوم یا ما ستا ژوند نه دی تباه کړی تا ته څه وایې په ما یا ما تېری کړی و همدې او بشیر خبرې کولې ما واورېدې یا ما یې هسې په لومه کې اچولی اصل کې خان صاحب یوازې د دې لپاره چې یو زوی ولري تا سره یې دا کار کړی آسی آسی مه ډارېږه آسی زه یم بشیر آخر مې ته پیدا کړې مه ډارېږه اندېښنه مه کوه ماریا ټول عمر به آسی نه ساتنه وکړم آسی ته کولی شي هغه زوی مې بېرته ماته راکړي چې له لاسه مې ورکړی یو بل باید د بنو په توګه به ومنئ ترور دې ژغورم آسي خو که په رښتینې توګه زما ښځه شي آسیې زما خبره واوره ته مجبوره نه یې دا هر څه وزغمې هغه ښځه نشي کولی تا سپکه کړي او بد چلند درسره وکړي ماشوم چې د پیدا شو بیا بشیر ته ووایه چې غواړې د دې کور میرمنه شي دې حالت نه به وژغورلی شي زه امیندواره نه یم څه زه امیندواره نه یم د هغه سړي نه د تښتېدلو لپاره مې دروغ وویل ای وای اوس به څه وشي د نجونو په څېر وار مه کوه تا ته مې ویلي و چې اسانه مرګ نه درکوم کرمه موبایل واخله جګړان صاحب دا موبایل یې ولې بند کړه زر کوه موټر چمتو کې چې حرکت کوو په سترګو ډلګه مشره د سره څه وکړو خان صاحب اسه هم ډېر ضربه مړ شي د قرارګاه مخې ته یې وغورځوئ کاسکرانې مونیسي ترې ژغورل کېږو او که مړ هم شي
ته دلته څه کوې ها؟ زما په کوټې کې څه کوې؟ څه دې غلا کړي؟ ووایه څه دې غلا کړل؟ هیڅ هم ناسلې مېرمنې څه مې نه دي غلا کړي. زما دس باندې غلا کړی؟ ښه نو بیا د څه لپاره زما کوټې ته راغلې؟ څه د واخیستل ووایه ها؟ قسم کوم هیڅ مې نه دي غلا کړي. د زبان خو دې هم لاس کې دی ویې ګوره. هیله کوم اجازه راکړه ما څه نه دي غلا کړي. ښه نو زما کوټې کې څه کار لرې؟ څه کوې ولې مې کوټې ته راغلی یې؟ ولې راغلی یې ووایه آسیې هله نظر کوه. اصلي مورې زه غواړم لاړه شم، هغه هم د تل لپاره. ما سره مرسته وکړئ هیله کوم چې له ماڼۍ نه و. کچېرې غواړئ نورې ډرامې هم وګورئ نو اجمل شهاب یوټیوب چینل او همدارنګه افغان ټي وي شوز یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. ډېره مننه. کارونده کې پلټنه کوو. د پلټنې امر لرئ که نه؟ همدا بسنه کوي. زرې ولټوئ. دا کار به د خان صاحب هېڅ خوښ نه شي. جازمي زه له یاسمین سره د باندې ځم. زه چې نه وم پام ساتئ. آسیا په خپلې کوټې کې ده، پام یې ساتئ. سمه ده مېرمنې. یاسمین څه شوې راځه نو. یوه شېبه. څه کوې جازمي؟ بخښنه غواړم مېرمنې، باید دا کار وکړم. په ما هم باور نه کوي؟ خان صاحب خو پیژنې که نه؟ یاسمین د موټر کلیانه مې هېرې کړې دي. لاړه شه هغه راوړه. کرونده کې کوم څه نشته؟ ما تاسو ته ویلي ول چې څه نشته. سمه ده، موټر ته پورته شئ.
راځئ چې ځو. ښکته کېدلی شي. توکي دې د موټر شاکې دي، اخیستلی شي او جامې د هم بدلولی شي. کوم ځای ته چې ځم له هغه ځایه هېڅکله هم نه راځم. ما نه غوښتل چې داسې وشي. آسیې، دا پیسې به تر یو څه وخته پورې در سره مرسته وکړي. دا واخله. هر څومره چې کولی شي زما له ژوند نه لرې لاړه شه. چیرته چې ځم هلته پیسو ته اړتیا نشته. د کاراتای ماڼۍ ده. موبایل اصلي ته ورکه. میرمن اصله د باندې تللې. ښه نو اسیې ته یې ورکه. سمه ده خان صاحب، یوه شېبه زه به ورته غږ کړم. یعنې څه چې تښتېدل د جازمي یوې ښځینه دې سمه ساتنه ونه کړه. والې خدای دې تاسې ټول تباه کړي رذیلانو. تباه شئ. اوس ګنه پلان بدل شو. کرم قرارګاه ته نه، هدیرې ته بوځئ. له هغه نه ځان خلاص کړئ. خان صاحب، عسکران مو ولېږل. دا انجینر هم د موقتي نکاح کور ته بیایو. همدي آسیا بیا له ماڼۍ نه تښتېدلې ده. هغه باید پیدا کړم. ستونزه لویه ده. د څه شي غږ دی؟ فکر کوم عسکر دی. د سړي کار خلاص شو، باید لاړ شو.
ژوندی دی دی تا سره څه کړي دي زمری زه دې اوس ژغورم هله راځه هله زمری هله نو بشیره آسیه زما خبره واوره ستا خبره نه اورم لږ نور هم وڅښم مریم ترورې زه په هر څه پوهېږم خان صاحب نږدې را نشي همدې ودرېږه آسي زما خبره واوره هر څه به درته ووایم پوه شوم چې تا په ما تېری کړی و د دې کار سزا باید ته هرومرو ووینې بشیر کاره تھیا ستا خبرې نه اورم یو هم دا کم و مهرباني وکړئ مېرمنې همدي زه کاروان دې ته درځم تاسې هم هلته یې که نه بشیر ته مې زنګ ووهه ځواب یې رانه که راځئ مېرمنې تاسې ماڼۍ ته لاړه شئ زه ولې هلته در نشم همدي بشیر ژمنه کړې وه چې کاروندې کې به اوسېږي همدي کوم څه خو به نه وي شوي مېرمنې خان صاحب ټپي شوی دی خو حالت یې ښه دی مېرمنې تا څخه یې څه شوي بشیر ټپي شوی مېرمنې اندېښنه مه کوئ مېرمنې حالت یې ښه دی بالې مېرمنې که اصله مېرمنه له دې کار نه خبره شي قیامت به جوړ کړي قیامت مریم ترورې مریم نو څوک ده زویه مریم ترورې زه یم کرم زه دې په یاد نه شوم ته ژوندی یې مریم ترورې زه کرم یم داسې آسیا ستا خور زه ده هغه دې هم په یاد نه شوه اوه زمریه په هوښ راغلی یې ته نو څوک یې ها له مریم ترور سره څه کار لرې ته دا پیژنې البته چې پیژنم یې مریم ترورې خبرې وکړه که نه زه تا نه پیژنم هغه آسیا نومې جلۍ هم نه پیژنم هیڅ څه مې هم په یاد نه دي په یاد مې نه دي څه مې په یاد نه دي مریم ترورې صبر وکړه زمریه جمیله مې هم ستا په څېر د بېهوشۍ په حالت کې پیدا کړه جمیله څوک ده جمیله
کله چې په هوش راغله هېڅ څه یې په یاد نه و خپل نوم یې زده نه و ما هم په هغې د خپلې مړې شوې خور نوم کېښود ښه نو ته څوک یې ها سپین ګیری بابا یې که حضرت خضر ها ولې عربي یو ښه کس پیدا کوي او خپل کور ته یې راولې روغتون ته یې یوسه که نه قرارګاه ته ولې خبر نه ورکوې ها هغه څه نوم مې اکرم دی یو جاهل کس یم نو جاهل کسانو مرمۍ ویستل له څه وخت نه پیل کړي دي ها په عسکري کې زه د ډاکټر مرستیال وم ځکه مې دا کارونه لږ زده کړي دي که قرارګاه ته لاړ شم نه پوهېږم څه ووایم خو زه یو غریب سړی یم چې د هېڅ چا خو او بادو کې کار نه لرم ښاغلیه تاسې سره مې مرسته وکړه بد کار خو مې نه دی کړی او هو ته په دې خبرو ځان مستړی کوه خواړه دې وخوره نه زه باید لاړ شم صبر وکړه زمری ته ټپ یې د خدای لپاره کښېنه ټپ دې تازه دی یو څه باید وخورې یو څه خو وخوره چې درمل درکم دا د څه شي غږ و هېڅ کله کله پیشو موږکانو پسې راځي هغې به چپه کړې وي ته د خواړه وخوره زه به یو ځل وګورم وبه ګورم چې د لقمان حکیم څوک دی جاواده کلی نشته څه وکړو څه وکړو نو تښتېدلی خو نه شي دروازې سره ډېر کسان ولاړ دي ښه سمه ده جازمي جازمي مهرباني وکړه خان صاحب هغه سړی څه شو ها خان صاحب هم دی ورور پسې تللی لږ وروسته به یې راولي هسې دلته شور مو جوړوه زه تا سره بدي نه کوم همدا چې هغه پیدا کړم تا خوشې کوم او هو که هر څومره چیغې ووهې له مانه پرته بل څوک دلته نشته که غلی کښېنې لږ څه وروسته به درته خواړه هم راوړم سمه ده
دا سړی نو څوک دی ته د څه په لټه کې لقمانه ها مهرباني وکړئ په خیر راغلی ژوندی اوسې نوی ملا ته یې هو زه یم دا خو د بشیر کس دی دلته څه روان دي خان صاحب ټپي شوی زر باید ما سره کروندې ته لاړ شي هله بیړه وکړه سمه ده زه خپل بکس راخلم بیرته راځم ته هم دلته راته په تماشه تر څو چې مو د جګړن کرم مړی نه پیدا کړی هیڅوک هم هغه ته مړی نشي ویلی پوه شو جګړن صاحب هیله کوم ارامه اوسه کچېرې غواړئ نورې ډرامې هم وګورئ نو اجمل شهاب یوټیوب چینل او همدارنګه افغان ټي وي شوز یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ ډیره مننه